افغانان خو درې د استقلال ورځې لرو، درې سوپر پاور ته شکست ورکړی چې غازي امان الله خان انګریزانو ته شکست ورکړی، مجاهدینو روسانو ته شکست ورکړو او طالبانو ملا صاحبانو امریکایانو ته شکست ورکړی. آیا کومه ورځ موږ دپاره بهتره ده، کومه ورځ فرق لري موږ او ستاسې په افغانانو کې؟ په دې د سره خبرې کوم افغانانو، ځکه سبا له 15 اګست 2023 کال د طالبانو 3 کاله پوره کیږي او د امریکایانو د وتلو 3 کاله پوره کیږي. په افغانستان کې جشن یا استقلال ممانځل کیږي. مګر په 19 اګست یعنې 8 میاشت 2023 کال هغه ورځ ده چې غازي امان الله خان انګریزانو ته شکست ورکړی. آیا موږ او تاسې متقابل احترام ونه لرو؟ زما خپل نظر دی، تاسې خپل نظر ورکړئ، په دې کې کوم مشکل نشته. خو زه وایم چې دا درې واړه زموږ افتخارات دي، ځکه انګریزانو ته شکست چې دی دا د افغانستان افتخار دی، که روسانو ته شکست هم د افغانانو افتخار دی، او که امریکایانو شکست خوړلی هم د افغانانو افتخار دی. ځکه دشمن یې مني، ځکه انګریزان یې مني چې موږ په افغانستان کې شکست خوړلی د غازي امان الله خان د لاسه، ځکه روسان یې مني چې موږ د مجاهدینو د لاسه شکست خوړلی په افغانستان کې، امریکایان خپله مني چې موږ د طالبانو د لاسه یعنې افغانانو د لاسه موږ شکست خوړلی په افغانستان کې. نو موږ او تاسې ولې ونه منو افغانان؟ په دې باندې ما ډېرې خبرې کړي، ما په مجاهد هم نیوکې کړي، ما په طالبانو هم نیوکې کړي. خو زه یو خبره کوم چې کم افغان یا کم مجاهد دا وایي چې ما روسانو ته شکست ورکړی او هغه غازي امان الله خان نه مني، د غازي امان الله خان د استقلال ورځ نه مانځي او نه مني، موږ د مجاهدینو دغه استقلال نه منو او نه ورورسې مهربانه دغه ازادي ته ازادي وي، ځکه متقابل احترام به وشي. ګورې غازي امان الله خان چې کله شکست ورکړو افغانانو او انګریزانو ته، د غازي امان الله خان بهترین کار څه و؟ د هغې دا وجه وه چې غازي امان الله خان په افغانستان کې تعلیم تحصیل د افغانستان پرمختګ یې غوښتو. کله چې انګریزي مولان پسې راپاڅېده، ګوره هغه د انګریزانو مولانو، هغه مسلمانان په دې وتړل شم ویلی چې د انګریزانو په فتوا باندې غازي امان الله خان باندې د کفر فتوا ورکړه او سه مهربانه غازي امان الله خان د خپل وطن په خاطر، د خپل افغانستان په خاطر چې وران نشي لاړو، سه مهربانه وطن یې پرېښودو. مګر همدغه شانې مجاهدینو چې عام مجاهدینو ګورئ کې زما پلار ستا پلار د بل په یو پاک عقیده باندې د روسانو په خلاف باندې جهاد وکړو. الان کې دغه جنگ د روس او د امریکې و، مګر زمونږ د پاک عقیده وه، ځکه زمونږ د خپلې خاورې د دفاع جنګ و، د ازادۍ جنګ و. مګر تاسې وکاتو چې مجاهدینو خپل استقلالیت یا خپل هغه کومه کارنامه چې کړې وه د هغې په ځای باندې چې افغانان دې ته غاړکۍ او دغه ور واچي، ګلان غاړه کې ور واچي، سه مهربانه هغې سه مهربانه افغانستان تباه او برباد کو، او چې نن هم سه مهربانه د مجاهد نوم چاته علي، نو سه مهربانه هغه درته کنځلې کوي هغه سړی، ځکه مجاهدینو داسې عملونه وکړه چې هغه د افغانستان په تاریخ کې دومره بد عملونه چا نه دي کړي. مګر عام مجاهدینو که عام دغه هغه یو قرباني ورکړه، سه مهربانه د روسانو نه موږ استقلال واغستو. دا زموږ افتخارات دي، مګر موږ د مجاهدین لیډران موږ ته معلومات دي چې د چا په خوښه جنګېده، د چا په خوښه راغلي، څوک استعمار که افغانستان یې څنګه کو، هغه تاریخ پروت دی. همداسې اوسنی د طالبانو نظام چې دی په دې 2 کالو کې خو د غازي امان الله خان ورځ یې مانځلې ده، غازي امان الله خان مني، مګر څنګه چې زموږ د ولس خوښه ده، د ولس ګوره د ولس خبره کوم، هغه شان دی دا ورځ نه منځي او هغه شان دی غازي امان الله خان ته په دغه په ښه نظر نه ګوري. او غره بېلګه دا ده چې په تورخم کې عکس اخوا کړو. نو خبره دا ده چې موږ طالبان اوسني دغه ته یو چې دغه ستاسې کوم ازادي چې ده، ستاسې چې کوم د امریکایانو نه خپلواکي اخیستې، دا زموږ د ټولو افغانانو ده، موږ یې درسره منو چې تاسې ازادي اخیستې، مګر د غازي امان الله خان ورځ باید تاسې په داسې ګرمجوشۍ سره ولمانځئ څنګه چې تاسې سهربانه د امریکایانو په خلاف باندې په 15 اګست باندې دغه ورځ مانځئ، ځکه افغانان دا غواړي. او تاسې وګورئ په دنیا کې، په نړۍ کې وګورئ 8 میلیونه سره کم 8 میلیونه افغانان په خارج کې دي، مګر وګورئ د غازي امان الله خان ورځ ټول خلک مانځي په خارج کې، مګر د مجاهدینو چې د روسانو استقلال هغه څه ورځ نه مانځي، ځکه چې مجاهدینو لیډرانو غازي امان الله خان ته په سپک نظر وکاته. غازي امان الله خان باندې د کفر ټاپې اوس هم لګوي، مجاهد طبقه یې نه مني، مګر چې دغه یې نه مني، موږ دغه مجاهد نه منو، دغه لیډران باید موږ نه منو. موږ همدغه شانې طالبانو ته هم ویو چې
دغه 19 اگست چې راځي باید تاسې د غازي امان الله خان عکس ولګوئ په صحیح طور باندې د غازي امان الله خان ورځ ونمانځئ چې افغانان دنه خوشحاله شي او په آینده کال کې یوازې نه په افغانستان کې چې تاسې د استقلال ورځ 15 اگست چې په خارج کې هم افغانان ونمانځي څنګه چې تاسې په داخل د افغانستان کې مانځئ نو باید موږ یو بل ته متقابل احترام ولرو افغانانو دا زموږ ګډ افتخارات دي دا زموږ ګورئ دا به زموږ بچیانو ته دا تاریخ پاتې کیږي چې لکه څنګه چې د غازي امان الله خان پاتې ده چې انګریزانو ته شکست ورکړی او هغه قهرماني اتلولي پاتې ده څنګه چې مجاهدینو روسانو ته شکست ورکړی چې نن یادېږي چې موږ روسانو ته شکست ورکړی دی او دغه اتلولي او قهرماني د افغانستان ده دا د مجاهدینو نه ده ځکه مجاهد د عام ولس نه جوړو عام مجاهد مګر لیډرانو باندې موږ خبرې ډېرې نه کوو او همداسې طالبانو چې عام ولس ورسره عام طالبان عام افغانانو د امریکایانو په خلاف باندې وجنګېدو استقلال ورځ یې واغسته او ازادي واغسته نو زه دا وایم چې دا درې واړه زموږ افتخارات دي ټولو ته د درې واړه مبارک وي خو دا ویو چې مشري کشر باید دې ته وکتل شي بیا د الله تعالی افغانستان کې زموږ اساس اتفاق او اتحاد راولي موږ نه غواړو چې بې اتفاقۍ خبرې وکړو موږ نه غواړو چې زه مجاهد ته بدې ردې ډېرې ویم یا طالب ته ویم یا د غازي امان الله خان پسې څوک ووایي ځکه دا ټول زموږ شریکه مبارزه وه دا ټول د افغانانو په وینو باندې دغه افتخارات موږ ترلاسه کړي او درې ستر قدرتونو ته شکست ورکړی په افغانستان کې چې نړۍ مني دنیا مني نو باید موږ او تاسې خو ومنو متقابل احترام وشي او په افغانستان کې چې څنګه د 15 اگست سبا ورځ مانځل کېږي د طالبانو د امریکایانو په خلاف باندې همدغه شان دي په 19 اگست باندې په جوش کې د افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل درې رنګه ملي بیرغ هم راولي او سیمه روانه د غازي امان الله خان ورځ ونمانځي او میلې وکړي او جشنونه وکړي دا زما خپل نظر دی ستاسې نظر غواړو خدای پاک